بدخشان کې جګړه د طالبانو د پوځ لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت بدخشان ولایت زیباک ولسوالۍ کې د جنگ لومړۍ کرښې ته تللی. السلام علیکم. نن شنبه د 1415 لمریز کال د اسد د میاشتې دریمه چې له 2016 زیږدیزي میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده. په موراړو یو تازه خبر ته له یاران ټلویزیون څخه. د طالبانو د پوځ لوی درسیز فصیح الدین فطرت د بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ هغه سیمو ته تللی چې د راپورونو له مخې پکې د طالبانو د ازادۍ جبهې په نوم د ډلې وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د راپورونو له مخې فصیح الدین فطرت د جګړې لومړۍ کرښې ته د وضعیت د ارزونې د پوځي عملیاتو د څارنې او خپلو ځواکونو ته د لارښوونې په موخه سفر کړی دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو ورځو کې د ازادۍ جبهې له لوري په زیباک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ځواکونو او پوځي تجهیزاتو د بریدونو ادعاوې شوي دي. د دغو ادعاو په اړه خپلواکي سرچینې تر اوسه بشپړ تایید نه دی کړی. طالبانو تر اوسه د فصیح الدین فطرت د سفر او په سیمه کې د روانو نښتو د جزئیاتو په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د امنیتي وضعیت د بدلون له امله د بدخشان زیباک ولسوالۍ د وروستیو ورځو راهیسې د سختو نښتو شاهده ده.